سلامونه نیکې هیلې احترامات قدرمنو هېوادوالو. زه نن هغه خورکۍ څنګ ته راغلی یم چې په کور کې هېڅ هم نه درلوده او دولتي وړۍ اخیستل. یو بااحساسه ورور مې د الله جل جلاله په مرسته دغه خورکۍ سره مرسته کړې ده. دغه ورور مې چې دی شېرګل نومېږي او له جرمني څخه 14,200 افغانۍ مرسته کړې. دغه پیسې دغه خورکۍ ته ورکوم، له ما سره پاتې شي او د ویډیو تر پایه وګورئ. السلام علیکم خورې. وعلیکم څنګه یې ښه یې؟ صحت ښه دی؟ السلام. ماشومان څنګه دي؟ ښه دي؟ ښه دي والله خدای دې ښه ادا کړي. خورې مخکې ځل ما درته مرسته راوړې چې ورور مرسته کړې وه، اوس بیا هم یو بااحساسه ورور مرسته کړې، هغه مې الله تاته دې راوړې ده. خوشحاله کړي چې ما سره چا مرسته کړې، خدای تعالی دې صدقه قبوله کړي او ما ته چې هغه مرسته راغله ما د کور سودا پرې باندې واخیستله او زما د کور مشکل حل شو پرې باندې، او ما سره چې هر چا دا کومک کړی خیرات دې قبول شي. خدای تعالی دې نور یې مور کړي چې موږ سره همداسې کومک وکړي او زموږ مشکل حل کړي. او زه ډېره خوشحاله شولم، زه ډېره خوشحاله شوم، زما زړه خوشحاله شو. زما د ماشومانو په ټوکرۍ کې ډوډۍ پیدا شوله، ما به تولکي وړه اخیستله، هغه زما وړه به مازدیګره پورې به ما پخه کړه. دې ماشومانو زما د خوراکو د ګټې نه و، دې باندې د دې کار نه کېده. سبا پورې به داسې وو کمبختانانو به هغه ډوډۍ چې وخوړله سبا ته به بیا ویل. ښه خور جانې حتما چې تاسو به کوئ دغه هېوادوال تاسو غږ واوري. الله دې خوشحاله کړي چې ما سره چا دا کومک کړی، الله دې خوشحاله کړي. زړه مې ګنډالو ستن سواله ماته تروش کېدالو زخم سو پاته اوس کا وسړه کې لډېره درده یو ځل خو څو روپۍ دي؟ 14,000. څومره خوشحاله شوې دغه ورور ډېره زه څخه؟ خوشحاله شولم چې موږ سره دا کومک دې ورور وکړه. الله دې صدقه قبوله کړي، خدای دې خیرات قبول کړي چې موږ سره دې کومک وکړه. زما د یتیمانو او زموږ د کونډو هر ځای دي، الله تعالی دې هغې دنیا کې ثواب وکړي او دا د خدای خوشحاله کړي. ګرانو هېوادوالو، تاسو د دغه خورکۍ غږ واورېدل چې ډېره زیات خوشحاله ده. له دغه ورور څخه مې چې خپل وس مطابق مرسته یې شریکه کړه او دغه خورکۍ په شونډو یې مسکا راوسته. نو همدغسې له نورو ورونو څخه هم هیله کوم چې له ما سره ملاتړ شي او همکاري وکړئ، ځکه زما هم دومره وس وي چې د دوی غږ تر تاسې ورسوم او د مرسته کولو وس دې الله تعالی تاسو ته درکړي چې وکړئ تر څو دغه هېوادوالو په شونډو مسکا راولو او د انسانیت حق ادا کړو. او له ټولو هېوادوالو څخه هیله لرم چې له ما سره ملاتړ شي او څنګه چې دغه ورور مې مرسته وکړه تاسو هم مرسته وکړئ. او دغه ورور څخه هم ډېره زیاته خوشحاله یم. الله جل جلاله دې ورته د دغه په بدل کې ډېره زیاته ورکړي چې دوی خپل وس مطابق مرسته یې له موږ سره شریکه کړله. نو هیلهمنده یم چې تل خپل هېوادوالو په شونډو مسکا راولئ او مرسته وکړئ. که غواړئ چې مرسته وکړئ او هېوادوال مو خوشحاله ژوند تېر کړي، نو د مرستې لپاره زما د واتساپ شمېره ده 080 نور مو وخت نه نیسم. خوشحاله او اباده اوسئ. یاره داسې لکه